السلام علیکم ګران شاګردان الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځه د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې پوښتنې جوابول. په انګلیش کې پوښتنې باید څنګه جواب سي یا پوښتنې کول. questions and answers. سوالونه او جوابونه. دا هم په انګریزي کې ډیر زیات رول ادا کوي. Where do you live? Where do you live? ته چیرې اوسېږې؟ I live in the چمن city. زه د چمن په ښار کې اوسم. What do you do on your Fridays? ته د جمعې په ورځو باندې څه کوې؟ I do rest, go on picnic and meet friends. زه آرام کوم، میله باندې ځم او د ملګرو سره میلاویږم. What is your favorite song? ستا د خوښې وړ سندره کوم یوه ده؟ My favorite song is زما د خوښې وړ سندره هغه یو خپل د خوښې وړ سندره بیا ورته ویلی سي چې کوم د ده د خوښې وړ سندره وله. What do you want to do before you die? Or before you die? د دې څه مخکې چې ته مړ سې ته څه کول غواړې؟ I want to get good education and serve the nation. زه غواړم ښه زده کړه وکړم، تعلیم وکړم او د قوم خدمت وکړم. What can you see around you now? ته اوس ستا په شاوخوا کې څه وینې؟ I can see my family members and things around me now. زه اوس زما په شاوخوا کې د کورنۍ غړي وینم او شیان. How often do you go to the cinema? ته سینما له په څو وخت کې ځې؟ I go to the cinema once in a week. زه په هفته کې یو وار یو ځل سینما ته ځم. What is the strangest thing you have ever eaten? ستا لپاره د ټولو عجبه ناولده شی کوم یو دی چې تا خوړلی وي؟ The strangest thing that I have ever eaten is Kabuli palow. د ټولو عجبه ناولده شی چې ما خوړلی دی هغه کابلی پلو دی. تاسو د خپل خوښې وړ خواړه ورته بیانولی سئ. Do you have any pets? آیا ته کور داسې پالتو حیوانان لرې چې پالل کیږي؟ Pets پالتو حیوانان چې پالل کیږي. Yes, کورني حیوانان. Yes, I have 2 pets, 1 sheep and 1 goat. او زه 2 رنې کورني حیوانان لرم، یو پسه یوه وزه یا بزه. What are you going to do tonight? دلته یو موږ نه دی لیکلی. ته نن ماښام څه کوې؟ What are you going to do tonight? I am going to watch good programs on TV. زه غواړم چې پر ټي وي باندې تلویزیون باندې ښه پروګرامونه وګورم. زه به پر ټي وي باندې ښه پروګرامونه وګورم. دا going to د دې معنا ورکوي. What do you do? ته څه کار کوې؟ I am a student. زه سټوډنټ یم. که سټوډنټ وي دا ورته وایه، کنې businessman. I am a businessman. زه یو کاروباري سړی یم. What is your favorite month of the year? ستا د خوښې وړ د ښه میاشته د کال ده کومه یوه ده؟ My favorite month of the year is March. زما د خوښې وړ میاشته د کال ده هغه مارچ دی. هر څوک خپله میاشت درښولی سي. او what is your favorite kind of music? ستا د خوښې وړ د میوزیک کوم ډول دی؟ کوم قسم موسیقي ستا خوښه ده؟ My favorite music is the Indian one. زما د خوښې وړ میوزیک چې دی هغه د انډیا والا دی. یا هارد میوزیک، سخت میوزیک، یا سافت میوزیک، هغه نرم میوزیک ورښولی سي. Who does the housework in your family? ستاسو کورنۍ کې د کور کار څوک کوي؟ My mother and sisters do the housework. زما مور او خویندې د کور کار کوي. What animals are you scared of? ته د کومو حیوانانو څخه ویریږې؟ I am scared of the dog and lion. زه د سپي او زمري څخه ویریږم. What is the name of the last movie you saw? هغه فلم چې تا آخري ځل ولیدی هغه نوم څه شو؟ هر څوک خپل جواب ورکولی سي. The last movie that I saw was The Pathan. نه مثلا زه به دا جواب ورکړم چې کوم آخري فلم ما وکاتی هغه د پټان فلم و. د پټان فلم چې کوم راوتلی دی. نو دا زموږ د نن سبق کوم یو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې مننه ولیکئ. د خپلې رایې اظهار ولیکئ چې سبق څنګه و. مننه تر بل سبقه پورې ښې چارې. او که چیرې داسې رایه لرئ چې تاسو ته سره کم انګریزي ولیکو ووایو درته هم